السلام علیکم ګرانو لیدونکو، ستړي مه شئ. راځئ یو داسې سفر پیل کړو د یو داسې انسان له ژوند سره چې له ساده پیل څخه تر نړیوالې شهرت پورې رسېدلی. محمد نبي. Oh, it's raining sixers here. It is raining sixers. It's an کله چې خبره د افغانستان د کرکټ د تاریخ کېږي، یو نوم بې له شکه تر ټولو وړاندې راځي: محمد نبي عیسی خیل. یو لوبغاړی، یو مشر او یو الهام بخښونکی شخصیت. Sunrises on flat wickets in Australia. This is an absolute road. He's very smart in the way he goes about. محمد نبي عیسی خیل د 1915 کال د جنورۍ په لومړۍ نیټه په لوګر ولایت کې نړۍ ته سترګې وغړولې. هغه د کډوالۍ سخت ژوند تجربه کړ او د پاکستان په پېښور کې د 10 کلنۍ په عمر کرکټ پیل کړ. همدا ساده پیل هغه د افغانستان تر ټولو مهم الراونډر بدل کړ. محمد نبي نه یوازې یو لوبغاړی بلکې د افغانستان د کرکټ تاریخ جوړونکی دی. هغه د ملي لوبډلې لپاره په ټولو فارمټونو کې تر ټولو ډېرې لوبې ترسره کړې دي. د هغه په لوبډل مشرۍ کې افغانستان په 2015 نړیوال جام کې د سکاټلند پر وړاندې تاریخي بریا خپله کړه او همدارنګه د نړۍ له سترو لوبډلو څخه د یوې ماتې ورکول د نبي د مشرتابه یو بل ویاړ دی. په 2014 شل اوریز نړیوال جام کې نبي په وروستي اوور کې یوازې 10 منډې دفاع کړې او ویسټ انډیز یې مات کړ. په یو ورځنیو سیالیو کې نبي تر 3700 زیاتې منډې او 106 وکټې لري او د افغانستان له بریالیو الراونډرانو څخه شمیرل کیږي. Just like that, on the cue, into the stands. هغه لومړنی افغان لوبغاړی و چې په 2019 کال کې د هند په مشهور لیګ IPL کې ولوبېد او تر اوسه د نړۍ په سترو لیګونو کې برخه اخلي. خو محمد نبي یوازې د کرکټ ستوری نه دی، هغه د انسانیت یو سمبول هم دی. نوموړي په افغانستان کې یو خیریه بنسټ جوړ کړی او له اړمنو خلکو سره مرسته کوي. هغه هم د میدان اتل دی او هم د ژوند. محمد نبي یو نوم نه دی، یو الهام دی. که دا ویډیو مو خوښه شوه نو لایک یې کړئ او له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ تر څو نورې داسې الهام بخښونکې کیسې هم درته وړاندې کړو. تر بیا ښه وخت. لوی الله مو مل شه. هغه شعر ورته وایي چې ما ته دې ویل که نه. کوم شعر یې ویلو؟ پاسې ما ته ویل ما مور مې یادېږي ماله مور راولئ، کور مې یادېږي ماله کور راولئ او د زورورو ښار کې غلی غلی ګرځم، د زورورو ښار کې غلی غلی ګرځم او نبي ته وایي چې زهرا دې غواړي که نه راتلو.